السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم او اوس یو خوب ده دغه تعبیر کوو چې په خوب کې د انسان نه څه کله ګوتمه ورک کیږي د انسان نه یا د ګوتمې هغه غمی چې دغه د انسان نه ورک کیږي، نو دا اکثر خلک په خوب کې ګوري. د دې څه تعبیر ده؟ دا څه تعبیر کیدلی شي؟ دې کې څه دلالت ده؟ دې کې څه اشاره ده؟ څه شي ته اشاره ده؟ چې کله دا خوب انسان وګوري نو دې تعبیر څه شی ده؟ یو زنانه خوب کتلی ده، اواز یې لیږلی ده، هغه اورو انشاءالله. دغه نه مخکې که تاسو چینل کې نوي یاست نو کوشش وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، تاسو ته ویډیوګانې خوبونه په وخت ورسیږي او روزانه انشاءالله تعبیر او خوبونه او ملګرو سره شریک کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ تاسو کوم خوب لیدلی ده، کمنټ کې هم لیکلی شئ او د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج له لارې نه هم ماته لیږلی شئ، مسنجر له لارې نه. نو ستاسو خوبونه تعبیر کیږي انشاءالله. نو خوب اورو. هغه سر کله مې تللی یم بیرته چې راشم کور ته او په لاس کې مې خپله ګوتمنۍ چیله مې دا کور کې وم چې وایي زما خو چې هلته پاتې سوي لاسونه مې غوړول، د هغې دپاره مې بس کړې وه. بېرته چې لاړه شم دا لاره کې په لاس مې ګوتمۍ، خو غمی پکې نه وي د سپینو ګوتمۍ، هغه مې د مور په دا خوب کې دا فکر کوم. نو وایم چې دا خو مې د مور دا خو د سپینو ده. بېرته لاړه شم کاکا حسین کره مې هلتسې لاړه سمه مشرلورو پنځه کلنه ده، نه پوهېږم چې هغه یې که څوک یې دا ګوتمه راسره ګوري. هغه یو ګوتمه راکړې، دا خو به نه وي، هغه خامخا د سپینو دا خو د سرو ګوته وه. لاړ شم هغې کوټې ته، کومه کوټه کې چې ما ایښې مېز په سر وګورم چې هلته یې به ګوتمه ایښې، زه یې راواخلم چې دا به د ما وي، چې ورته وګورم هغه هم د سپینو یې. راشم هلته هم یوه ګوتمه پېښې د سپینو. نو خلاصه خوب دا ده، دا خور خوب یې کتلی ده چې ګوتمې ورکېږي، چا کره ځي اول ته د ده ګوتمه ترې ورکېږي، غمی یې ترې ورکېږي او بیا څه ګوري نو هلته نورې ګوتمې وي، خو هغه نه وي د ده ګوتمه نه وي، د ده ګوتمه سرو زرو او څه په هلته ایښي هغه د سپینو زرو ګوتمۍ وي. نو دا ګوتمه څه ده؟ په اولاد باندې تعبیر کېږي. د زینت شیان د ښځو اکثر دا په اولاد باندې تعبیر کېږي، ځکه اولاد څه ده لکه د زینت ده، د دنیا زینت ده، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، الله تعالی سوره کهف کې وایي. نو په همدې سبب باندې علما د تعبیر دا زینت شیان څه کوم د ښایست د زینت شیان وي د ښځو داسې کله خوب کې وکتلی شي، که هغه غاړکۍ وي، که هغه غوږولۍ وي، که هغه د بنګړي وي او که هغه دا ګوتمه وي، نو دا ټول په اولاد باندې تعبیر کېږي. څه کله په دې کې مونږ خوب کې ګورو چې دې کې نقصان راغلی وي او دا مونږ نه ورکېږي یا ماتېږي، غمی یې ماتېږي، نو دا په زموږ په اولاد باندې تعبیر کېږي، زموږ اولاد کې څه مشکل شته. یعنې دا خوب کې تاسې کتلی ده نو ستا د سرو زرو ګوتمه وي، د غمی وي، هغه تا نه ورکېږي او د سپینو زرو ګوتمه هلته ایښي او هغه ته فکر کوې دا زما نه ده او هغه هلته ایښي، هغه به ستا وي. نو دا د اولاد په تربیت باندې تعبیر کېږي چې تا خپل اولاد داسې تربیه کړی چې ستا په فکر باندې ښه تربیت دې ورکړی، لکه د سرو زرو په شان، یعنې ښه صفا قیمتي داسې تربیت تا ورکړی او دغه کوشش دې کړی او داسې اعتبار پرې لرې. خو کله کله دا ستا اعتبار څه ده هغه کمیږي او داسې فکر کوې چې دا کوم اولاد دی، دغه اولاد دی ده نو دې باندې تا خواري کړې ده، نو دا ستا تربیت دا نه ده اخیستی، تشویش درسره پیدا کېږي. چې کله مېلمستیا ته ځې هلته دی ډېر شوخي کوي یا شیطاني کوي یا ته بې حوصله کېږي ډېر ورته، نو دغسې بیا خوب دې کتلی ده، په دې کې همدغه اشاره ده تا ته چې ته د اولاد په حصه کې لږ تشویش یې او فکر کوې چې کیدای شي د اولاد مې صحیح تربیت نه وي شوی. او بل داسې که د حمل مسله وي د ماشوم، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې ته فکر کوې چې دا ماشوم دی ضایع کېږي یا تشویش درته ده چې دا ماشوم مې ضایع نه شي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې دا ماشوم دی چې کوم تشویش تا سره ده چې دا به بیخي ضایع کېږي، انشاءالله نه ضایع کېږي او الله به خیر کړي. ښه ګمان وساته په الله باندې او خیر وغواړه الله نه، تشویش ډېر مه کوه. خو دومره داسې کم تمه توقع ته لرې چې دا د هلک وي یا دغسې صفات دې وي پکې، کیدای شي هغه شیان پوره نه شي، نو ته د سرو زرو توقع لرې او هغه سپین زر وي، نو دغسې یو تعبیر ده. نو په دې باندې یو اطمینان ده تا ته، بیا هم شکر وباسه
او څه هر شی وي، که هلک وي که جینۍ وي، نو تشویش ورته مه کوه. څه هر یو وي دا د الله تعالی لخوا ورکړه ده او دغه خوښه ده، نو په دې باندې خفه کېږه مه. والله تعالی اعلم.